نو نیکو خو دې نشته دا به دې نیاله ورکې دا یو اوټ دی دا به دې ټولې دنیا له ورکې هلته کور ته لاړ شه ته بیا سبا له ورکې نو زه څه لیډر یم ما ته اوټ بچا له ورکې هلکه الیاس ته وایه ته یې جوړې غلا له ورکې ورته وایه راتاو شه تر دوی مې وایه دا اوټ بچا له ورکې جماعت اسلامي جنډه یې لګولې اسنه چې هغې له جماعت اسلامي جنډه مې لګولې ده خو دغه یو پارټي راغلې ده دا خو ما پخوا بولې ده هغه یې دې چې کوم دی د سکول لوبه هم شرمولې ده دا ګوی نه یې بدله کړه نه ورته سملولې ده خو دا ما خو د جماعت اسلامي جنډه لګولې ده دا بیم پلاسي خو ما تاسو ته بار هم غږولې ده بس دی دا د اتانو شی پلس دی او راره مخې ته د سرمست دی او ستاسو بندوبست دی کار دی عبید دی ما د خدای چوټ کې د معمولي غلطیو کا شل کاله کېد دی او کنه دا ورکړی دی نو دا پسې چې دا بل د جمعې مړی دی ورېځ راغه بس زمانه ور باندې انګرېز راغه ایمان چې او نیکو خو یې غر شو نیغه دی په غټ پرېز راغه هوایوي بې ویټ زموږ نشان دی سرمس مخکې نه پریشان دی بیټ دی هر ګاډي ته د دې دغله لمبر پلیټ دی زه ګورم چې کوم پکې سیټ او دا لکه زمونږ مخه دغه د موچې د دنیا ته وایه ته خو ډېره د خر بچې دیوال روخته چرته هلکه زه دنه لاړم او که روپړې دي در پسې به جاړم اورګه یو اوټ چا نه غواړم او هلکه د یو نښه بنګړي اخري به ستاسو خدای بیړي چپه که ټول شړي یا به هم د سکون نه بار تړي نو دا یو نیم خو داسې وي چې زما د نیا میړي هلکه زمونږ نښه یا د ساتۍ پورې دا بنګړي بس دی ستا نښه څه ده شټل کاک دی ستا خپل واک دی بس